سورة العاديات دا مکی صورت تے. پدی کی 11 آیتونه دی او پدی کی انسان ته رټنه ورکړی شوې ده پدی باندې چې دی د الله د نعمتونو شکر ولې نه ادا کوي. بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا. قسم دے پاسونو منډه وهونکو باندې چې هڼیږي. فالموریات قدحا. بیا اور راویستونکي دي په وهلو د خپو سره چې کله تیزه منډه وهي. فالمغیرات صبحا. بیا حمله کوونکي دي په وخت د سبا کې. دشمن باندې په خلک حمله کوي که. فاثرن به نقعا. بیا راوچت کی په هغې سره غبار یا په سحر کې غبار. فوسطن به جمعا. نو منځ ته داخل شي په دې غبار کې ډلې د کافرانو ته. الله دا قسمونه وخوړو په اسونو باندې او د اس په اقسامو باندې. اشاره دی ته مناسبت ته قسم او جواب قسم دا دی چې اس ته دپاره ځان وجني او ستا خبره مني او ته د خپل مولا تابعداري نه کوې. انسانه تا سره چې کم اس دی دی ستا دپاره ځان وجني او ستا هره خبره مني او ته د هغه الله خبره نه مني. ان الانسان لربه لکنود. یقینا انسان د رب خپل ډېر ناشکر دی. وانه على ذلك لشهید. او یقینا هغه په دې باندې خامخا خبردار دی. په دې ګواهي م ورکوي په دې خپله ناشکرۍ باندې. وانه لحب الخیر لشدید. او یقینا دی د محبت د مال دپاره ډېر سخت دی. د انسان یو خو پکې ناشکرۍ ماده پرته ده، نو دویم د مال په محبت کې الله وی ډېر زیات سخت دی. که چېرته دی د آخرت په احوالو پوهېدی او یقین یې وی مضبوط، نو نه به یې ناشکري کړی وی، نه به یې د مال سره دومره محبت کولی. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. آیا نو نه پوهېږي دی کله چې به راپورته کړی شي هغه څوک چې په قبرونو کې دي. وحصل ما فی الصدور. او راښکاره به کړی شي هغه څه چې په سینو کې دي. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. یقینا رب د دوی په دوی باندې په دغه ورځ خامخا خبردار دی.